نننۍ ویډیو د یو داسې جنۍ ده چې هغه همر وي د دنیا یو اتیا روم په دې جنۍ باندې اثر نه کوي او هغه توپه وي او که هغه ماشین وي او که هغه هر څه شی وي نو دا کهاني ډېره مزناکه ده د کهاني د مزې دپاره دا کهاني تر آخره پورې لازمي وګورئ نو کهاني شپ په یو دوه کسانو د یو جون نومي او د یو کیري نومي دا کیري چې دا جون ډېر زیات وهلی او د یو خوشې ویرانې ته بوځي او د له په لاس کې بیلچه ورکړي چې ځان له قبر تیار کړو نو دی ورته زه څنګه قبر تیار کړم دی ورته قبر تیار کړه که نه بغیر د قبره دې سملومه دی د مجبورۍ نه لګیا شي قبر کني چې دی له بوکني په دې کې یو لاس وي دی د کیري ته چې په دې کې خو یو لاس دی دا کیري په ډایرکټ په ده باندې ډزو کې او دی په تماچه وولي دی چې قبر کې وغورځېږي ده ته هېڅ هم ونه شي دی حیران شي چې دا څنګه زه خو مړ نه شوم هلته الله څومره کېږي دا کیري په ده باندې ډېرې زیاتې ډزې وکړي او دی په څه طریقه د کیري نه تماچه والي او دا کیري وولي چې کیري څنګه وولي نو هغه ډایرکټ په دغه قبر کې هغه وغځېږي دې څه طریقې سره دا جنۍ راوباسي د قبر نه بار کې دا جنۍ ورته وویل چې زه کافي ټایم نه په دې قبر کې دقه څه وم دی ورته ویل چې ته خو لا د اوسه پورې مړه نه یې دا ورته ویل چې پته نه لګه چې زه ولې مړه نه شوم خو خیر دی د دې جنۍ سره د دغه کیري دې ګاډي ته لاړ شي او په دغه کې دواړه کښېني او دا ګاډی سټارټوي ډېر د جنۍ نه تپوس وکړه چې ته څوک یې دا جنۍ ورته ویل ما ته په خپله پته نشته چې زه څوک یم نو دی ورته ته دوی څنګه نیولی دا ورته دوی د بدماشان دي څه طریقې سره دا جنۍ د دې هلک نه ځان خلاصوي خو په دې کې په دې ګاډي کې یو دماکه وشي دماکه وشي دا هلک او دا جنۍ بالکل د دې ګاډي نه روغ راوځي صرف د دوی کپړې یې سوځېدلي نور د روغ وي دا هلک اریان شي چې دا څنګه زه مړ ولې نه شوم نو د جنۍ ته وایي دا څه چکر ده دا جنۍ ورته وایي چې زما سره څوک یو ځای ګرځي یا زما سره بالکل خوا کې وي نو هغه به چېرته کې هم نه مړ کېږي د هلک ورته وایي چې دا څه خبره ده دا ورته چې او که نه ته چې کلاکس په تماچه وویشتې نو هم ما ستا په خپې باندې لاس و نو د هلک دې جنۍ ته اتکړی ور واچوي او یو اتکړی ځان ته ور واچوي چې باره ته خو زه تا له ځان نه لر کوم ولې چې دا ظالمان خو مونږ بیا هم ولي او د ده دقسې کپړې نه او دغې ګاډي ته ګوري او حیران وي د دې نه مخکې د 3 ورځې مخکې یو فاټ وښیي چې د دې جون یو ملګری وي او هغه درته وایي چې موږ داسې یو ټرک دی د هغې ډلیوري به ورکوو هغې کې موږ ته ښه ټیټې پیسې میلاو شي د جون ته د پیسو ډېر سخت ضرورت وي دی ورته وایي ټیک ته چې زه تیار یم ډلیوري کله ده دی ورته وایي بس نن ماښام ډلیوري ده ډلیوري به وکړو او پیسې به والو او بس د دې ځای نه به ځو تو چې دا ډلیوري وکړي دا کس ورته وایي ته کښېنه زه پیسې رالم او راځم د هلک ورته وایي ټیک ته دی په ګاډۍ کې ناستې لږ ساعت وشي په دې کې د ده دا ملګری نه وي دغه ځای بالکل خالي په دې کې دا کیري راشي ده ته ووایي چې راکوشه دی راکوشي ده ته ووایي چې کس څه شو دی خپل ملګري ته فون وکړه چې یاره ته کوم ځای کې پیسې داسې چلو کوو نو هغه ورته وایي چې پیسې ما سره دي ته راشه دی ورته وایي بس زه په لږ ساعت کې درځم او ته پیسې ریډې کولې چې ما ته د پیسو ډېر سخت ضرورت دی زما پلار په هسپتال کې د مرګ په حال پروت دی او چې زه د هغه علاج وکړم په دې کې د د پلار یو سین وښه چې هغه واقعي ډېر بیمار وي او دی د دغې جنۍ سره دغې هسپتال ته راشي خپل له پلار تماشې له چې زما پلار په دې ټایم کې څنګه د طبیعت نو هغه ته یو نرس ستنه وښي دی د دې جنۍ سره روانه چې زه څه کوم د خپل پلار کوم دغه ځای کې ګاډی دله یو ټکر ورکړي د دې جنۍ سره لاس نیولی نو دوی دواړه په دې روډ کې ورغړي خو دوی له هېڅ هم ونه شي دا ډریور ورته هم حیران شي چې دا څنګه چل تاسو له خو هېڅ هم ونه شو په دې کې په یو موټر کې به ده بس یو کس راشي چې زمونږ کوم بوس دی هغه تاسو خپل طرف ته غواړي او تاسو راځئ زمونږ سره زمونږ بوس طرف ته په دې کې د دې بوس سره یو دا خپل یو ملګری وي هغه ورسره غداري کړی وي نو دا بوس والا ښه ټیټ خوراکه مراکه والا ورکړي او بچیا ځان مرګ ته تیار کا چې دی ښه ټیټه خوراکه وخوري اخره کې ترې په توره باندې د دغې کس نه سر ووایي او مړ کړي په دې کې دا جون هم راشي جون درته وایي چې تاسو موږ ولې راغوښتي یو دی ورته تاسو زما د ټرک ډریوري څه کړه دی ورته چې خو زما ملګري ستا ټرک چې کومه ډلیوري وه هغه تاسو ته کړې وه هغه ورته چې ډلیوري موږ ته نه ده شوې زموږ ټرک بل طرف ته تللی دی ورته وایي بارې تا موږ ته یو چانس راکړه موږ به ستا د ټرک ډلیوري تا ته لازمي وکړو دی بیا هم رضا شي دله یو ډلیوري بله ورکړي چې خیر دی ته دا ډلیوري وکړه دا ټرک لازمي هغه ځای ته ورسوه دی هم ورته وایي ټیک ته خو په دې کې چې دا کوم ډون وي دی د خپل ملګرو ته وایي زما په دې یقین نشته او دا لکه چې نه دا ګاډی هم چېرته بل طرف ته بوځي دی پسې خپل کسان ولګوي خو دی ته څه طریقې سره د دې کسانو نه ځان پټ کړي او دی یو ځای کې دا ټرک ودرې چې آخر په دې ټرک کې دوی داسې څه شی دی چې هغه ډلیور کوي چې دوی کله دا ګیټ کلاو کړي په دې کې دننه دنیا جنکۍ وي
دی ورته ایران چې دا جنکۍ په دې شک کې شي چې دا هم دې الګ منګه اغوا کړی دا الګ ورته خپل ډېره یقین یعنی چې منګه خو په خپل ردی ظالمان شکار شو یو په دې جنکو کې چې وی په دې الګ پکې یو جنۍ وی چې هغه د ګرل فرند وی د چې کله په هغه باندې نظر شي دی ورته ایران چې دا سکی د جنۍ باره کې یو دور جمع کې پاتو خو چې دا جنۍ ته چې ماته یو جوب ملاوي کې د دوبۍ جوب ته او ما الته کې غواړي زب الته لاړ شم نو دا الګ وته چې نه ته هغه جوب لمزه دا جنۍ وته چې نه هغه جوب لزم په هغه کې ډېرې زیاتې پیسې به ماته ملاوي شي دا الګ ډېر منی کې دا جنۍ نه مني نو اخر کې دا جنۍ د قضیه تر رسیدلی او بل د جنکو سره تاسو کار کړی وي چې ردوی د خېټه شلولې او په دې خېټو کې وته ستن نکړی وي نو دې کې د جنکو کې یو جنۍ وي چې هغه وتختی او دا بل جنۍ ته خپل خېټه وخی چې ته زما خېټه وګوره په دې کې تن د ظالمانو سره اچول چې پته نه لګي دا څه شی دی په دې وته تاسو پریشان کېږئ تاسو په دې ګاډي کې واپس کینې او زه به تاسو ټول هسپتال ته ورسوم دا ټول جنکۍ وته چې ټیک ته موږ بل لاړ شو هسپتال ته په دې کې چې دا کومه جنۍ را تختیدلې دا ټلیفون میلاو کې اخ کڅه ته وای ماته دا ګټ کولا کوي تا چې زما په خېټه کې ساچولې دا زما د خېټه نه وباسي زه به تاسو ته وایم چې اغه نور جنکۍ په کم ځای کې دی په دې کې ته دا ګټ کولاو شي او دا دنه نه نوځي په دې کې د الکان راشي او په دې پسې په دې باندې ډزې شروع کی او دا الګ دې جنکو ته و چې تاسو په دې جنې باندې لاسونه کېدای کو او په تاسو ډېر ډزې کوي خو تاسو ته دا ګولې سنوي نو دغه طریقې سره په دې جنې باندې لاس یې خې دا کوم چې امر وي په دې چې ګولې اثر نه کوي نو دغه طریقې سره دوره د ډاکوانو نه اوسه او د هسپتال خوا ته راشي هسپتال ته د جنکۍ ورمنډه کې او دا یو جنې چې کوم وی د الګ سره چې کوم پهلا مینا کولا هغه د ستر غاړه ورکی او لاړه شي دلته کې د جنۍ له پلاس کې یو ریموټ ورکی چې په دې کې دا یو بټن دا بټن ته هوا دا جنۍ سوچ موچ ونه کې خو بس صرف چې څنګه دغه بټن باندې زور کې تکه دی الګ چې دا کوم ګرل فرند وي د ته سمې سوشي په خټه کې او په دې کې دا یو درش دا وړه زیګ دا الګ تیم ډېر سخت وایري په دې کوم جنکو چې دا خټه شلولې په دې ټولو کې دنه بمان خو دی وي او دا ټولې په باری باری وړه زیګ او د چا پلاس کې چې دا ریموټ په نو په اخره کې دا هم وړه زیګ په دې ته مخامخ یو جنۍ ناشته چې هغه دا ویني او ډېر خوشاله شي او دا ټول کرامت چې دا د جنۍ می د بمان په دې جنکو کې اون دې جنۍ فټ کړی وي دا ډېر غوسه شي په دې الګ په دې جنۍ په د خپل پوره ګینګ کراولي د الګ او د جنۍ ونسي ځوان خپل جیل ته بوزي چې الګ جدا او جنۍ جدا باندې کې دلته کې د الګ دلته مرګره ملاو شي د ته و چې یار ته هغه پیسې زما سکټ زما هغه پیسې ته وته یار ما سره هو په خپل غداري وکړه او زه په دوکه باندې ونیو ما او دلته کې بن کړم او پیسې ما تم نه درا کړې او زه دلته د ډېر ورځو نه قید یم زه خو په خپل پریشانم دی وته ما چې ار سره کول خپل پلار د پاره دی کې هغه رامي جنې راشي او دی الګ له یو اتیار ور کې ته چې تا خپل مرګره هوا چې سونه واله شي چې تاسو د سمره هو زه وته را دي زین پرېدم دلته کې دی نه یو کې او نه بل کې په خپل مرګره راکې د سموټه کوي او دا جنې چې کوم وی دا په خندا باندې خاند خوشحالي کې د دینه مزاح لي او دلته کې د جنې چې وی دا ځان رازات کې ادا نور جنکې مرزاد کې نو د جنې ته چې پته ولګي دا ډېره سخت غوسه شي نو دا پات د دینه مخ کې وخت چې یو نفسیاتي ډاکټر او هغه چې کوم جنکې تختی دغه ډاکټر نسی خېټه ولشلې او په شکل ول یو نشانم جوړي او په دنه پکې بم پیټ کوي چې کوم جنکې ته تختیدو کوشش کوي نو دینه مخ کې د یو جنې په مخ باندې نشانم جوړ دی او هغه تستنه وي او دا هغه خېټه وشلې او دنه پکې بم کیږي چې کله نمبر د دې جنې راشي دا خپه خوشاله په دې ټیبل سملی دی په ډېر کوشش وکړي د لیزر په ذریعہ د دې په مخ باندې نشان جوړي خو هغه لیزر دې ته اړو اثر نه کوي دا ډاکټر آریان شي دیو تستانه وي استانه پیم کګ شي دا ډاکټر پریشان شي چې آخر دا سماج لري چې بده نه ستانه سر کې نه بيسابل سا او دا نه یو کې نه بل کې په دې ډاکټر باندې مر کې دی دلته کې څوک په هغه ټول را کې دي دا یو کس په دې ډزې کې ولي په دې باندې خټه اثر نه کوي دی را د ډاکټر نه د تماچا والی او په چاړه باندې د ډاکټر نه مړی پرې کی او تاسو نه جنکې چې دا ټول د ځان سره را وباسي په دې کې هسپتال کې وسین وخت یو بوډۍ چې هغه د دغه جنې تصویر جوړي چې کومه جنې د دغه جیل نه وس په تختې د جنکې آزاد کړي نو دا د سمندر په غاړه ناست نوم تخ جنې راشي دا چې وګوره چې دا کوم اخ جنې ده دلته کې سګوري دا د تاسو کې دا په خبرو کې د دې سره دا سکیچ ویني چې دا سکیچ خو زما دی نه دا وته دا سکیچ تعالی چا جوړ کړل دا وته چې دا ماته جیمی نوم الګ چې هغه ته پته را دی باره کې دا ماته دا غنه ملاو شو دی
اجیمی دلته کې د جنکو الټا ځوړان کړی په اوبو کې او په اوبو کې ول سر د نکای چې د اجیمی به مړ شي دا دنه موږ خلاص شو کنه اسې موږ د دنه نه خلاصېږو دلته کې دا جنکای د دین ډېره مزه اخلي او خوشحالي کې سنفسیاتیان غونته او خاص تر کې دا وړه جنې دا ډېره خوشحالي کې چې دا سوکمري دا په اوبو کې وردن کې چې زده و اسمړ شي د څنګه لاړ شي په دې کې دنه د اوبو کې دغه جنې راشي او په جیمی باندې لاس کې دي نو د په اوبو کې د الک امر شي د په اوبو کې خصامه غسته شي او ار سره کولای شي دا جنې چې د لاړ شي دا جنې را اوباسي او د ګونه بار کینی نو د دې جنې نه تاسو کې دا جنې وته و چې ماته یو ډاین دا یو په دعا کړل چې زبس سل کالو نه زیات زما عمر دې زب چرته کم نه مرما او چې سو پر دا شراب ما بل چاته نه ور کړه نو زمانه دا شراب نزي او زما د سل کالو نه زیات عمر دی او زه مرما نه دا شراب په سو بل چاله ور کوم نو اله به زه مړ کېږم دا لک وته و چې په هسپتال کې زما پلار ته دا شراب اغله ورکا هغه سم ډېر سخت بیمار دی نو هغه بخشي او ستانه بشراب لرشي دا جنې وته ټیک ته چې زبره اق هسپتال ته لاړ شو مخکې دا جنې د الک نه دا ډایری باره کې تاسو کې نو د چې دا ډایری د لمبر چې په خور سره ګورنده وته دا هم اخ هسپتال ته په کوم هسپتال کې زما پلار بیمار دی دلته کې د هسپتال ته راشي دا لکه او د جنې او په دې پسې شاته اخ کویلنا نوم راشي یو پسې هغه سړی راشي د چانه چې دی الک خزه تختولې جنکای او هغه آزادې کړي او بل هغه آرامي جنې پسې راشي دا په چوړل پسې راشي ا چوړل ته و چې هغه منتر سده چې کوم منتر تا ماته ویلو د سده و چې زو نمرم الک راشي دی وته دا منتر زر و چې خپل پلار ته وایم او چې زما پلار ته د بیماری نه خشي پدې کې دا فاټو خې ویلنا اندر نه راشي یو روم چیکای دا د چوړل ته ما دا منتر و دا چوړل د جنې ته دا منتر په وخت کې دن نه پټول د کې بل جنې راشي اگر ته سپورټ کوي تر دې هسپتال نه ست طریقې سره بار او باسي چې دا د په دې ګولو ونه لګي او د بدوانه ګولې اثر نه کوي دا جنې د الک پلار یو سیټ ټپټ کې او د مخامخ ودرېږي د ګولو ته د په داډه ځکه په دوانه داډه اړو اثر هم نه کوي ولې در د جنې لاس نیولې د جنې لاس شام نیولې هغه امر وی بده کې د الک چې کمپلار وی ډېر اپاسي او د چې د ار سره ونه چې په دوه اثر نه کوي د مخ نه ماکس لر کې او د اقکسول یو پکې مړ کې دا نور و تختی اصل کې دلته کې د پوره فلم خلاصه وشي چې دا ویلنانو مشر چې کمی هغه دی وی د خپل دازوی په د امتحان کې اچولې او دا جنې د فلم نیولې خدا جنې ته د امر کېدو ته دغه نه خې طریقه کار نه خې او د دې زوی د وجه خپل زوی د عمر په سختو کې دا واچ چې زما زوی بر دې جنې نه دا ټول معلومات وباسي دا زوی چې دا باور دې ډېر سخت پشي او د جنې ته وي چې نه دا زما پلار داسې نشي کولای دا دومره مشکلات کې زه د خپل پلار داسې واچولم خپلار وته چې او زب امر شم او زب په دې پوره دنیا کې خپل کاروبار پیلاو کما ډېر سخت خپشي دی د جنې ته چې چرته کې د زما پلار ته د منتر ونه وي ډېر دې جن روان شي او د پلار په شاته نه ډزمو کې او ډېر आवाजونه پیمو کې چې ته زما زوی ته زما سره داسې نشي کولای او د زوی د پلار یو مونږ منی او رتخ کزین لاړ شي د پلار په ډزمو کې او ته تی لاړ شي بیا د سین سار شي په سار کې دا کیمرامین چې دا کسان ګوري نو چې ته کې د کوم آرامي جنې چې دا وګوري د دې د نیم شکل چې دا غیب شوی او دا بیا هم ژوندۍ او په دې ځکه دا کہانی ختم شي مرګرو په دا کہانی د باندې خلک د بل فاټ ټپاره دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ دا سي مزه ناکو ویډیوګانو د پاره ډېر مننه